السلام علیکم ملګرو ستړي مشه بخیر له امید لرم چې خوشاله وي ژوندۍ به خپل د سره یو قطعه شعر کوم او قطعې پسې بیا تاسو ته خپل یو غزل وړاندې کوم امید لرم چې تاسو به خوښ شي زه په بادام او پلو د ساتم زه په بادام او پلو د ساتم ځان له وړه غوندې خارو د ساتم چرته خفه مې په خبره نشي چرته خفه مې په خبره نشي د زړه په کور کې فرورو د ساتم غزل چې انتظار د اور لمبه ده دغه کار د اور لمبه ده ستا اقرار یخې اوبه دي ستا انکار د اور لمبه ده او چې راغلې وته ته دغه ښار د اور لمبه ده ورته ځان نیولی نشم ستا سینګار د اور لمبه ده بس جانیه مینه برېده دا روزګار د اور لمبه ده ملګرو تاسو سره خپل غږ شریک او امید لرم چې تاسو به خوښ شوي هم وي او خوندونه به تاسو هم اغوښتي ښاد او آباد او بریالي اوسئ د نوي پروګرام انتظار کوئ انشاءالله نوي پروګرام به تاسو سره د اجرې ټنګ ټکور پروګرام به تاسو سره په راتلونکي پروګرام کې شیر کوو